د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مولانا فضل الرحمن له څېرې او نوم سره به بلد یئ. دلته د ده په هکله غږیږو، خو د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. مولانا فضل الرحمن هغه نوم او څېره چې افغانان ورڅخه ډېره کرکه لري. دلته د ده په هکله لږ معلومات درکوو. مولانا فضل الرحمن د مولانا مفتي محمود زوی او د صوبېدار عبدالخلیل مسی ده او د جمعیت علما په نوم تنظیم مشري په غاړه لري. د ده نیکه صوبېدار عبدالخلیل په 1888 میلادي کال کې د برطانوي استخباراتي سازمان MI6 ته جذب شو او انګریزي پوځ سره د پښتنو غازیانو په ځپلو کې د پام وړ مرسته وکړه. په همدې سبب ورته د برطانوي پوځ عمومي قومندان او استخباراتو لوی رئیس ورته د پېښور په بالاحصار کې په 1896 کال کې په خپلو لاسونو د میلټري کراس ایوارډ یو ډېر غټ انعام ورکړ. او کلونه وروسته کله چې پښتانه یو ځل بیا د پاکستان ادارې لخوا وځپل شول او ځپل کیږي، د صوبېدار صاحب المسی مولانا فضل الرحمن د پوځ کلک حمایت وکړ او کوي یې. په دې ویډیو کې د مولانا صاحب یو خوب په هکله خبرې کوو. مولانا فضل الرحمن یو خوب لیدلی و او د هغه تعبیر یې هم کړی او وروسته یې بیا خلکو ته بیان کړی. هغه خوب څه و؟ په یو تقریر کې یې وویل 6 کاله مخکې په بنو کې وم او د شپې ویده وم. خوب مې لیده چې حضرت آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې خبرې کوم او هغه راته وفرمایل چې وایه بچیه څه غواړې؟ مولانا صاحب وایي چې ما ورته وویل زه امن غواړم. د دې خبرې سره اړیکه قطع نه شوه، خو د خاموشۍ یو وقفه راغله. مولانا وایي ما فکر وکړ که زه څه ووایم نو شاید دا بیادبي وي او که چیرې مسلسل ډول خاموشه پاتې شم نو کیدای شي چې اړیکه قطع شي. مولانا وایي چې ما ورته سلام وکړ نو آدم علیه السلام راته وویل چې انتظار نشي کولی. مولانا د خپل خوب تعبیر داسې بیانوي. ابا وایي چې انتظار کوه، وایي موږ انتظار یو او تلې سره به ورو ورو یو قدم مخته ځو. هغه وایي زما دننه روح امن او اتفاق غواړي. کله چې ریاست پوځ او نور ادارې د امن راوستو لپاره میدان ته کړه نو ما د دې خوب په برکت د هغوی ملاتړ وکړ. په داسې حال کې چې پښتونخوا او پاټا کې د پوځ لخوا ډېر ظلمونه وشول خو بیا هم د پوځ ملاتړ وکړ. هغه وایي زه امن غواړم. بعضې وختونه دې هدف ته رسېدو کې اختلاف راځي خو ما ته حکومت مقدم، عزتمن او پاک ته او زه یې ملاتړی وم او تل لپاره به یې ملاتړی یم. مولانا وایي چې نور علماو نه زما غوښتنه دا ده چې د پاک او عزتمند ریاست خدمت او ملاتړ دې وکړي. هر کله چې د حکومت پر ضد لارون کیږي او شعار ورکول کیږي چې لوېدونکي دیوال ته یوه ټېله بله هم ورکړئ چې ویې غورځوئ، خو مولانا فضل الرحمن هغه لوېدلی دیوال ته اوږه ورکوي او د وخت د هر حکمران تابع ده او د وخت هر حکمران د خپلې دورې د پای ته وروسته مولانا فضل الرحمن بې عزته او په خبرو ټکولی. مولانا فضل الرحمن صاحب کله چې هم داسې کومه خبره کوي حتما په دې کې خپلې ځاني ګټې ګوري. موږ د ده په خوب کې هم شک نه لرو. د دې وینا څخه دا ظاهریږي چې جنګ د امن راوستلو کې اهم رول لري، نو ځکه بار بار په افغانستان کې د جنګ فتوا ورکوي. د دې خبرو ثبوت دا ده چې مولانا یو ځل وویل چې دا یو حقیقت ده چې خلک موږ ته دومره رایې نه راکوي، موږ خپل حکومت پرې جوړ کړو، خو زه د حکومت په ړنګولو ډېر ښه پوهېږم. مشرف وایي چې مولانا فضل الرحمن یو بې شخصیته انسان ده. د هغه نیکه هم یو بې شخصیته او د انګریزانو غلام و. هغه وایي کله چې مولانا فضل الرحمن د کشمیر کمیټې مشر و نو ما راوغوښت او پوښتنه مې ترې وکړه چې د کشمیر د مسلې حل په اړه څه نظر لرې. مشرف وایي مولانا فضل الرحمن په خاورو هم نه و خبر او د کشمیر کمیټې د مشر په حیث ورسره هیڅ جواب نه و چې دا ډېر حیرانوونکې خبره ده. مولانا صاحب د محترم بېنظیر بوټو، نواز شریف، پرویز مشرف، آصف علي زرداري د اعتماد سړی و. نواز شریف وایي چې مولانا صاحب یو داسې لوبغاړی ده چې دواړه طرفه هم حکومت او هم مخالف لوري ته لوبیږي، خو زور حکومت طرف ته کوي ځکه پیدا یې هلته زیاتوي. مولانا وایي چې عمران خان سره زما ډېره ژوره ملګرتیا وه. هغه ما ته رایه هم راکړې وه ځکه چې زه ډېر پاک انسان وم. هغه وایي چې عمران خان اوس ښه سړی نه ده او هغه د پاکستان عزت ته هر ځل صدمه رسولې. سلیم صافي ترې پوښتنه وکړه چې نواز شریف څنګه سړی ده؟ مولانا وایي چې هغه خلاص پلاس سړی ده، خو واضح نه کړه چې خلاص پلاس نه د مولانا صاحب مقصد څه و. مولانا وایي چې ما ته د خلک کنځلې نه کوي. هغه وایي یو متل ده چې بدې مور ته مې کنځل مه کوه چې ښې مور ته به دې کنځلې وکړم. دا و د مولانا فضل الرحمن په هکله زموږ ویډیو. د ده د لاسه افغانان کلونو کلونو په کړاوونو کې تیر کړل او لا هم کړېږي.
تاسو د دغه انسان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راته ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.